بلا مسله بعض خلک وایي چې حج خو په ما باندې فرض دی خو دلته مې زامنو ته ودونه نه دي کړي کور مې نه ده جوړ کړی نو اول به داسې وکړم چې زامنو ته به ودونه وکړم کور به جوړ کړم بیا به حج ته لاړ شم د دې خبرې په شریعت کې هیڅ اعتبار نشته دا خدا څوک یو سړی داسې وایي چې دا فرض موږ په ما باندې فرض دی او لازم دی خو زه ودرېږم دا زامنو ته ودونه وکړم بیا به دا لمونځ وکړم زه به دا کور جوړ کړم یو پرې خپل کور والم خپل کور به جوړ کړم بیا به دا لمونځ وکړم دا ستاسو حق المني دا خبره هیڅ ضروري نه ده د حج میاشت در باندې راغله او تا سره دومره پیسې وي چې ته په حج ته لاړ سې او حج پې وکړې او د ستا د راتلو پورې د ستا اهل و عیال خرچه هم برابره وي او ته بیا د دې دپاره حج نه کوې چې دا پیسو باندې به زه زمانو ته ودونه وکړم یا به په دې پیسو باندې زه خپل کور واخلم کور به جوړ کړم نو دا فریضه مؤخر کولو ګناه په تا راغله دا صحیح نه دي ښه داسې مه کوئ چې د زمانو د ودونو د وجې نه د کور د جوړولو د وجې نه حج مؤخر کوي حج در باندې فرض شو حج اول لازم دی دا ودونه بیا وروسته کول پکار دي البته دومره خبره ده چې د حج میاشتې نه وي راغلی او تا سره چې کومې پیسې وي هغه پیسې تا د زمانو په ودونو باندې مصرف کړې خو لا د حج میاشت په تا نه ده راغلی نو بیا خیر دی پروا نه کوي چې حج میاشت راغله بیا تا سره پیسې نه وي نو بیا در باندې نه ده ضروري که بیا هم در باندې حج میاشت راغله او تا سره پیسې وي او حج دې ونه کړو ګناهګار بله مسله بعضې خلک داسې کوي چې د حج لپاره بوډاوالي ته انتظار کوي چې لا صبر وکړه ځوان یم څه مې کړي دي چې کله ډېر بوډا شم بیا به حج وکړم نه دا خبره غلطه حج خو داسې عمل دی دا سخت عمل دی دا باید انسان په ځوانۍ کې وکړي د دې دپاره د بوډاوالي ته انتظار نه کوي څه پته لګي ته بوډاوالي ته انتظار کوي او مرګ در باندې راشي دا فریضه دې په سر پاتې شي نو دا خطرناکه خبره ده بوډاوالي ته به انتظار نه کوئ دا ځینې خو بیا لا پکې وایي چې ودرېږه مونږ خو لا ځوانان یو څه مو کړي نه دي دومره ګناهګار نه یو نو بیا خو دا خبره هم بیا کوه چې صبر وکړه دا لمونځ به هله کومه چې بوډا شمه دا خبره غلطه ده چې حج در باندې فرض شو او لازم شو فورا حج وکړه دا ضروري نه ده چې ودرېږه زه بوډا شم او بوډاتوب ته ورسېږم او عمر مې ډېر شي بیا حج وکړم د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي نن الله پاک صحت درکړی مال یې درکړی څه مشکل نشته نو حج پکې وکړه او دې ته باید د هر کار نه سړی ځان فارغ کړي او حج د فریضه ادا کړي ځکه د الله له لوري څه ده په موږ باندې فرض او لازم ده نو د حج دپاره د بوډاوالي انتظار دا ضروري نه ده حج در باندې فرض شو که بوډا وي او که ځوان وي په هر حالت کې در باندې حج فرض شو تلل ضروري دي او لازم دي او فرض بله مسله دا ده چې بعضې خلک وایي چې زما والدینو لا حج نه ده کړی نو زه څنګه حج وکړم او بله خبره دا کوي چې تر څو د والدینو حج نه وي کړی نو ستا حج نه کېږي دا دواړه خبرې غلطې دي والدینو سره د کمال وي نو په والدینو باندې ځان ته فرض ده او په تا باندې ځان ته فرض ده تا باندې فریضه ده د حج تا سره مال او دولت شه مالدار اوس حد درته شته نو ته حج وکړه او که الله پاک ډېر مال درکړی دا خو ډېره ښه خبره ده چې والدین هم ځان سره بوځه والدینو باندې هم حج وکړه خو دا خبره داسې ضروري ګڼل چې اول به په والدینو باندې کوم بیا به وروسته زه کوم که والدین غریبان وي په والدینو باندې ضروري ده چې حج وکړي ځکه دا ځان ته فریضه ده په تا ځان ته فرض ده په والدینو دې ځان ته فرض ده تا دا الله پاک مال درکړی ده پیسې ګټي مالدار نو باید تا باندې فرض ده باید ته لاړ شې حج وکړې
که یو کال وروسته په والدینو باندې هم کوي بالکل یې کوی سي او کمال د ډېرې ځان سره هم بوتلی سي نو دا خبره کول چې والدینو مې لا حج نه ده کړی اگر چې که په ما فرض وي نو زه نه کوم تر څو مې چې والدینو باندې نه وي کړی نو دا یو غلط فهمي ده یو غلطه خبره تاسو یې کوئ او دا خبره چې خلک کوي چې تر څو د والدینو باندې حج نه وي کړی ستا حج نه کېږي دا سراسر غلطه ده دا ځان له فریضه ده په والدینو ځان ته فرض ده او په تا ځان ته فرض ده په دې مسله باندې ځان پوهېږئ تا سره مال راغی والدین دي غریبان دي نو په تا باندې حج فرض ده باید ته حج وکړې او که مال سره ډېر وي وسعت د سره ډېر وي نو په والدینو باندې هم کوی سي ډېره ښه خبره ده بله مسله دا ده یو کس ده معذور ده معذور داسې ده چې حج ته نشي تللی حج ته نشي تللی معذور ده بیچاره پښې کار نه کوي لاسونه یا نور څه مشکلات دي ورته نو آیا دې دا فریضه بل څوک کولی شي که نه دې معذور په ځای باندې فرضي حج بل څوک کولی شي او که نه نو دا مسله ده بل څوک یې کولی شي ښه خو دومره خبره ده چې هغه بل کس ته به د معذور کس چې په ده باندې حج فرض شوی ټولې پیسې د اخراجات د حج دا معذور به د بل کس ته ورکوي یو کس دا معذوره ده او حج ته نشي تللی نو دی دې داسې کار وکړي دا د حج ټولې پیسې در واخلي یو بل نائب دې ونیسي چې د ده دپاره څه وکړي د ده دپاره حج وکړي نو دا حج څه کوم دی د له طرفه څه کېږي کفایت کوي او د طرفه کافي کېږي د بخاري شریف حدیث ده د خصعم د قبیلې و زنانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغله ای د الله رسوله زما په پلار باندې په داسې وخت کې حج فرض شو ځکه اسلام په داسې وخت کې راغی چې پلار مې څه بوډا او هغه باندې حج فرض شوی مال دولت ورسره شته خو هغه بوډا ده حج ته نشي تللی نو آیا زه د هغه له طرفه حج کولی شم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې بالکل ته د هغه له طرفه څه کولی شي حج کولی شي نو دې نه دا معلومه شوه چې یو کس ده او هغه معذوره ده یې تللی نشي یا څه بل مشکل ده نو آیا د هغه له طرفه حج کېږي که نه یې زوی وي یا لور وي یا څه بل داسې نږدې رشته دار وي بالکل د دغه معذور کس له طرفه څه کولی شي حج کولی شي نو دا ځینې هغه ضروري مسایل وو چې د حج په باب کې ډېر ضروري وو او د دې په باره کې زمونږ په د پښتنو په رواج کې ډېرې غلط فهمیانې موجودې وي نو د هغه غلط فهمیانو د لرې کولو لپاره دا مسایل موږ بیان کړل ځکه اکثر داسې مسلې وي چې موږ د ځان نه جوړې کړي وي یا که یو عالم کړي وي خو موږ سمه اورېدلي نه وي پرې پوه شوي نه نو چې زمونږ غوږو ته رارسي ډېرې غلط فهمیانې پکې پیدا شي ډېرې غلطیانې پکې راوځي نو دا غلط فهمیانې لرې کول پکار دي په دغه د حج د فرایض چې کوم دي فرایض دې ته په شریعت کې ډېر اهمیت میلاو ده ځکه دا فرایض دي هسې بې څه به مونږ ځان نه شاته کوو هیلې به نه کوو چې هیله کوو او الله العیاذ بالله الله سره چل کوو حج را باندې فرض ده زکات را باندې فرض ده قرباني را باندې فرض ده په وړو مسائل موږ شاته اچو چې نه دا مسله ده حج نه ده فرض دا مسله ده حج نه ده فرض والدینو مې نه ده کړی زمانته مې ودونه نه دي کړي کور مې نه ده جوړ کړی حج خو وروسته خبره ده نه دا فرایض دي فرایض په اسلام کې لومړی مقام لري چې تر څو پورې فرایض نه وي حل کړي دا نورې خبرې دي دا نفلي خبرې دي دا کور جوړول او دا زمانو ته ودونه کول صحیح خبره ده خدا تا باندې خو وروسته فرض کېږي دا اول فرض دي ځکه د اسلام 5 ارکان دي مهم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت کلمه بوي ایمان براوړي دا ضروری خبره ده موږ بقایې زکات به ورکړي روزي بني سي حج به ادا کړي دا 15 شرطونه دي چې په اسلام کې دې ته اولیت مقام الله ورکړي او دا د اسلام لپاره ستنې دي
پدې کې هلي جوړول پدې کې خبرې جوړول دا هیڅ فائدہ نه کوي. نو الله جل شانه دې موږ ته ټول په صحیح استطاعت او توفیق سره د حج د فریضه را نصیب کړي او کوم مسلمانان چې حج ته روان شوي دي پرون د ذوالقعدې اولنۍ تاریخ یو نن تقریبا دریم تاریخ ده د حج فلایټونه روان دي حاجیانو قافلې روانې دي. الله جل شانه دې ټول حاجیانو حجونه قبول کړي او زمونږ دې الله جل شانه کې بار بار نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.